موږ سره چې کوم د ورتس ریاکشن دی د ورتس د القانون د پاره هغې له لږ استعمال یې که فټینګ په 1864 کې د ورتس ریاکشن چې کوم القانون د پاره دی دا چا استعمال که فټینګ په 1864 کې استعمال که د الکایل ارومیټیک هایدروکاربن د جوړولو د پاره الکایل ارومیټیک هایدروکاربن چې دي ته موږ ایرینز یو چې ورته یو ایرینز نو که موږ مثلا دا ما سره برومو دا برومو بنزین دی او د دې ریاکشن موږ د چا سره وکړو د ایتایل بروماید سره مثلا د ایتایل بروماید یا بیوټایل بروماید نارمل بیوټایل بروماید سره نو ایتایل نارمل ایتایل بروماید دغه به څنګه وي CH3 CH2 بروماید دواړه بروماید دي او دا موږ تعامل کوو په 2 موله د سوډیم سره او دا موږ کوو په ایتر کې صحیح ده نو موږ سره به جوړ شي دا مغه بنزین شو او د برومین په ځای به ما سره زه وصل کما ایتایل ګروپ دا چې کوم ما سره بیوټایل دی نو دا موږ سره نارمل بیوټایل بنزین شو نارمل بیوټایل بنزین پلس سوډیم بروماید 2 موله ورتس فیټینګ ریاکشن بیوټي دا ده چې موږ اوږد زنځیر ډېر په اسانۍ سره په ورتس فیټینګ تعامل کې موږ د بنزین کړۍ سره وصلولی شو خو همدا ریاکشن که ته د فرایډل کراب سره کې نو بیا موږ سره ستونزې جوړېږي فرایډل کراب کې نو فرایډل کراب تعامل چې دی دا د سیکنډري او ټرشري الکایل بنزین دپاره ښه دی خو د خطي الکایل ګروپ که ته بنزین سره وصلی او ته فرایډل کراب تعامل نه استفاده کې نو هغه ګټور نه دی نو ورتس فیټینګ ریاکشن چې کوم میکانیزم دی نو هغه کیدای شي داسې نو موږ سره برومو بنزیمو او برومو بنزین ریاکشن وکړو د سوډیم آین سره 2 موله سوډیم آین سره یو سوډیم بروماید خو لرې شو دی او دا یو سوډیم چې دی دا د بنزین کړۍ سره وصل شو د دې نه بعد بیا څه شوی دی چې نارمل بیوټایل بروماید بیا راغلی دی نارمل بیوټایل بروماید چې دی هغه راغلی دی C4H9 BR دا راغلی دی او دا بیا د بنزین سره وصل شوی دی نو دا بنزین شو او دلته موږ سره CH2 CH3 راغلی پلس سوډیم بروماید نو ورتس فیټینګ ریاکشن کې دا کار دی چې موږ لوی الکایل ګروپ چې بنزین کړی سره شي کوو سره
نو دې کې دا معلومیږي چې موږ سره د دې د لارې دا ریاکشن موږ سره تر سره شوی نه دی. صحیح ده لکه نو د دې د لارې دا تعامل نه دی تر سره شوی. ولې چې موږ سره دا ریزونانس سټیبلایز دی او دا شی چې دی دا ریزونانس سټیبلایز نه دی خو په محصولاتو کې کپلینګ محصول هم شته دی. صحیح ده، هم د ایرایل او هم د الکایل، نو د ایرایل محصول چې دی هغه به 2 بنزین کړی ډای فینایل به جوړیږي. نو دا کپلینګ محصول دی. او همدارنګه 2 الکایل به جوړیږي، نو C4H9 همدارنګه C4H9 دا به جوړیږي. نو بیوټان بچی دی اکټان ته رسیږي. خو د دوی جوش ټکي چونکې ډېر توپیر لري د محصولاتو، نو جلا کول چې دی د دې مرکباتو هغه اساني.